وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ټول خلک ولیدای شي ټول چې کینو ټول کینو چې ماجرای چې ولیدای شي مخته کسي باندې پیدا کړي دا کسي ولا کین دا کسي کینو چې مخته کسي ولیدای شي کسي کینو چې به کینو پولیس به کینو باز نور کینو کارو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. صدق الله خالقنا العظيم. دي وقت د اختصار په بنا باندې محترم مسلمانانو ورونو عموما او د زمیدان د ولسوالۍ مربوطه قومونو او ورونو ټول ته د دغه عظیم فتح مبارکي وایم. الله تعالی مو دغه عظیم فتح مبارک او دوهم قدم کې ورونو په ډېر اختصار باندې غواړم یو څو نکتې د امارات یو څو لوایح یا قوانین یا مثلا هدف د امارات تاسو ته روښانه کړم په دې خاطر باندې چې امارات د اسلام د وطن خدمت وکړي او په دې خاطر باندې چې تاسو هم د اسلام او د وطن په خدمت کې شریک شئ. اولینه خبره ورونو لکه مخکې مخبر صاحب چې وفرمایل د عفو مسله د اسلامي امارت د مشرانو لخوا شوې ده. په دې کې هیڅ شک و اشتباه نشته. هیڅوک د ځون ته او یا مثلا دوست او قریب ته کوم تشویش نه دروي. هر څوک کولی شي چې د افغانستان خصوصا د خوست په هر ساحه کې وګرځي، خپل ضرورت رفع کی، وطن ته خدمت وکي، دین ته خدمت وکي. هغه خلک د امارات د طرفه هم عفو شوي دي چې د امارات مجاهدین په کاڼو ویشتلي. هغه خلک د امارات د طرفه هم عفو شوي دي چې د امارات د شهیدانو مبارک جسدونه په ټنګونو پسې تړلي دي. او هغه خلک هم د امارات د خوا عفو شوي دي چې شل کاله امارات باندې د امارات په مجاهدینو بلکې د مجاهدینو په دوستانو باندې چاپی اچولي، هغه زورولي، هغه ټکولي. نن هغه خلکو ته هم عفو ده. ځکه موږ دعوا لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. موږ دعوا لرو چې د انبیاو په نقش قدم باندې بیعت قدم کېدو. کله چې یوسف علیه السلام ورونو خرڅ کړو، غلام کړو، څوته واچولو، او کله چې یوسف علیه السلام بادشاه شو، ورونه ورته راغلل چې موږ معاف کا. دا ورته وفرمایل چې لا تثریب علیکم اليوم، هیڅ ملامتیا په تاسو باندې نشته. کله چې پیغمبر علیه السلام مکې مکرمه ته فتح نه نوتو، کله چې عظیمه فتح د مکې مکرمه وشوه، هلته دښمنانو دا فکر کولو چې د وخت امام قائد د مجاهدینو به د موږ سره څه کوي، هغه به د موږ نه څنګه انتقام اخلي. رسول الله ورته وفرمایل چې اذهبوا وانتم طلقاء، لکه یوسف چې خپل ورونو ته ویلي وو، زه هم تاسو ته وایم چې لاړ شئ د مال طرف عفو ازادي. ورونو د امارت د طرفه هم هغه یوسفي او هغه محمدي عفو تاسو ته وډلې ده، خو په ډېر احترام سره، په ډېر قدر سره. بعضې تشویشونه چې خلک مونږ ته رسوي، بعضې تحرکات چې مونږ ته خلک رسوي، نه یوازې د دغې ولسوالۍ نه بلکې د خوست د اطرافو نه هم هیله مو دا ده، پیشنهاد مو دا ده، ارزو مو دا ده چې ټول دوستان، ټول ورونه د هغې نه ډډه وکړي. چیرې نه خدای نه خواسته چې بیا یوه کونډه پیدا شي یا په طالب کې یا په مخالف صف کې،
چې نه خدای نه خواسته چې یو یتیم بیا پیدا شي یا د طالب په صف کې یا مثلا په یوه جانب مخبر کې تاسو به اورېدلی وي د کومې ورځې نه چې الله تعالی دغه عظیم نعمت کړی دی د کومې ورځې نه چې الله تعالی دغه مبینه فتح راوستلې ده انشاءالله ډېر به مو داسې کم اورېدلی وي چې په افغانستان کې یو څوک قتل شي یا مثلا مړ او د الله شان دی پرون یو سړي خبره کوله وایي داسې ورځې وي چې 11 ورځې مسلسلې ما جنازې کړې دي او اوس تقریبا په دې 11 ورځو کې وایي په عادي مرګ باندې هم الله تعالی څوک نه مړ کوي نو دا الله تعالی په موږ باندې دا خوشحالي انشاءالله پرځو کړې ده الله تعالی نور په موږ باندې نعمتونه پرځو کړې دي کوشش به وکړو چې یو تر بله همکاري وکړو کوشش به وکړو طالبه مجاهده په پټک باندې ولاړه مجاهده په ولسوالۍ کې ولسواله مسؤله قمندانه یا مثلا د امنیت وغیره مسؤلینو چې نور څوک ونه ځورېږي نور څوک په پټکونو باندې ونه ځورېږي نور څوک مثلا په یو نام په نام باندې ونه وهل شي یو څوک بې عزته نه شي د مشرانو قدر وشي په کشرانو باندې شفقت وشي دا مې الله ته امید دی لکه مخکې شیخ صاحب یا مثلا نور شرزي صاحب کوم اطمینان مونږ ته راکړو دا مې الله ته امید دی چې مونږ به د امارت ملګري وو موږ د امارت یو امارت د موږ دی او په ټولو شرعي امورو کې په ټولو دیني امورو کې به انشاءالله د امارت ملاتړ کوو دا خبره خو انشاءالله صحیح ده که نه جزاکم الله خیر هغه خدمتونه هغه امور لکه مخکې مثلا یو رئیس مدیر صاحب د تعلیم و تربیه وفرمایل ګوره ورونو یو اشاره کول درته غواړم ټول عقلا غیرتمن او ښه خلک یې موږ چې 20 کاله جهاد کولو 20 کاله موږ قرباني ورکوله 20 کاله د ما فدایي واسکټ او بم په ځان پسې تړلو 20 کاله یې په رینجرو په ټنګونو کې فدایي کوله یوازینۍ وجه دا وه چې موږ وطن اشغال و څوک یې که اشغال بولي که یې نه بولي خو والله بالله چې امریکایانو خپله موږ ته ویلي دي وایي دا مبارزه د تاسو حق دی په دې کې شک نشته چې تاسو وطن او په الله باندې باور وکړئ د کفارو ملکونو سره موږ ناست یو د چینایانو سره ناست یو د روسانو سره ناست یو هغه روسان چې 14 کاله یې ته وژلی وی 14 کاله یې په تا باندې بمبرونه کول شهیدان کول هغه هم په دې قناعت کوي چې موږ لاړو اشتباه مو کړې وه امریکا چې راغلې د دې کې شک نشته چې ستاسو وطن اشغال دی مبارزه او برحق نو غرض مې دا دی چې دا 20 کاله قرباني ورکړه شوه دا 20 کاله جهاد وشو دا په دې خاطر باندې چې افغانستان اشغال و د افغانستان خاوره باید آزاده شي د افغانستان خاورې ملکیت باید د طالب د مجاهد د قماندان د حاجي و د ملک د یو حاس عادي امي په لاس کې وي د ځاځي میدان خاوره باید د چا لاندې نه وي د ځاځي میدان خاوره باید اشغال نه وي که امریکایانو مقابل مو قرباني ورکوله چې خاوره اشغال وه که د مکې مکرمې امام نعوذ بالله زمونږ په خاوره باندې تعرض وکړي زمونږ په خاوره باندې مثلا د هغې د اشغال اراده ولري موږ بیا هم د هغې مقابل جنګېږو بېغمه اوسېږه له دې نه چې طالب مجاهد هغه به چاته دې ته تسلیم شي چې د خپلې خاورې د تجاوز و د هغې د اشغال اجازه به ورکړي دا فکر ونه کړه ورونو چې دا په بهار کې لوی شوي دي 20 کاله یې تېر کړي دي زمونږ په خاوره به سودا وکړي زمونږ په دین به سودا وکړي زمونږ په عنعناتو غیرت به سودا وکړي که دا موږ کولی په 8 کاله 10 کاله په قطر کې الله د توفیق را نه کړي ډېر پیشنهادونه موږ ته شوي موږ به هغه کړي وای نعره تکبیر نعره تکبیر علماء حق مجاهدین افغانستان جناب محترم ولی صاحب هذا وکاله تکاله مخکې که چا د امریکایانو سره تعارف وي که چا په امریکایانو کې ملګري وي
د هغې نه پوښتنه کولی شئ وایي 2 اډې موږ ته ومنئ فقط 2 اډې موږ ته په افغانستان کې ومنئ د بګرام و د کابل طالب به نن راشه چې زه د کابل ته بوځم حکیم د کابل دې کړم د نن راشه چې د افغانستان اردو د افغانستان پولیس امنیت څه و څه دا هر څه د عالم په مخ کې درکړم هغوی سره قناعت موږ نه دی کړی وایي یوه اډه راکړه فقط هغې سره موږ قناعت نه دی کړی وایي دومره وکړه چې یو څو نظامي کسان د ما د ضرورت په خاطر باندې د اډې نه ما ورکوه دا د ما سره ومنه راشه چې نن دې په کابل کې کېنوم په هغه وخت کې کرزی و بیا چې اشرف غني راغلو په دې هفته کې دا درته اخلم په والله بالله که چا ورسره قناعت کړی وایي د ټولو مجاهدینو طالبانو معاشونه د موږ په غاړه د هغې مصارف د موږ په غاړه فقط په افغانستان کې د بقا اجازه راکړئ چې کومه اجنډه تاسو مخته موږ ته په هغې موږ سره قانع او په هغې باندې بزو تر ننه پورې الحمدلله چا ورسره قناعت نه دی کړی وایي د افغانستان اردو به نه ړنګوئ موږ ورته ویل دي چې قطعا نه ړنګوو د افغانستان اردو اصلاحاتو ته ضرورت لري د کورنۍ مشر هم په خپله کورنۍ کې اصلاحات کوي د مدرسې شیخ محتمم د مدرسې عالم د مکتب معلم سر معلم هغه هم لګېږي چې کله نوی راشي په خپل مکتب او خپل نصاب پوهنتون کې اصلاحات کوي اصلاحات د موږ حق دی دا کوو وایي بلکل صحیح ده د عفه غواړم یو څو ټکي دې لپاره چې خبر شي د حقایقو نه یو څو خبرې د اشرف غني د ادارې سره تفاهم شروع د امریکایانو سره تفاهم شروع د رمضان نه مخته موږ و هغوی تقریبا تفاهم لیک سره رد و بدل کړل 6 میاشتې موږ په دې باندې تېرې کړې چې طالب به موټر بم نه کوي طالب به انفرادي استشهادي حمله نه کوي طالب به د ولایت مرکز نه نیسي طالب به ولسوالي نه نیسي فقط یو ټک و ټوک دی روان وي ځکه وربند ته موږ غاړه نه کېږدو تر څو پورې چې تاسو موجود وئ البته تاسو دومره وکئ کومه فیصله چې تاسو د موږ سره کړې ده اتفاقیه کې د موږ سره تاسو منلې ده 8000 بندیان دي دا به راخلاصوئ د طالب و د مجاهد نام به د ټول لست ختمیږي په افغانستان کې به مداخله نه کوئ په دې خبرو باندې خبرې روانې وي امریکایانو وویل چې موږ نور څه نه غواړو دا ښه خبره ده کله چې د کابل ادارې سره هغه شریک شول وایي دا زه نشم کولی ځکه هغوی پوهېدل چې دلته به سوله راځي هغوی پوهېدل چې دلته به جنګ بندېږي هغوی پوهېدل چې په دې کې به د چا اقتدار هم د لاسه ځي په دې کې به قربانۍ د کرسۍ هم راځي د پیسو به هم راځي دا شیان دوی ته موږ منلي وو وروسته د هغې نه چې کله مجبور شو طالب دې ته مجبور شو چې په ده باندې بمبار کېږي مجاهد دې ته مجبور شو چې په ده باندې تعرض کېږي اخر جنګ شروع د جنګ نتیجه یې دا وه چې د موږ یو شیخ صاحب پیشګویي کړې وه چې 2 هفتو کې نیولی شو الله تعالی په 10 ورځو کې ټول افغانستان لاسته ولوست دا یوازې د الله نصرت و دا یوازې د موږ اخلاص و د ملګرو چې موږ نه غواړو جنګ وشي موږ نه غواړو چې دلته د چا وینه توی شي خو چې تاسو د موږ سره نه منئ اشغال نه ختموئ یا مثلا ډاډي غواړئ یا بالفرض اشرف غني دا نه مني وا نه مني د اردو د ړنګولو د پولیسو د ړنګولو د دغه لوی خیانت چې د اسلحې او د بیت المال سره وشو د دې ذمہوار یا اشرف غني ده یا امرالله ده یا د هغوی مسؤلین بیا هم الحمدلله ولسونو ته د الله تعالی خیر ورکړي په ډېرو ځایونو کې قرباني کړې ده حمایت یې کړی دی هغه دولتي ادارې یا و اموال سره څه انشاءالله ساتل شوي دي او که د چا سره وي په خلکو مې دا ګمان دی دا مې ایمان دی انشاءالله چې هغه به هم د امارت مسؤلینو ته حکومت ته سپاري د خوست ادارې ته به یې سپاري دا به نه خرڅېږي دا به نه کبړ کېږي دا به نه ضایع کېږي په دې کې به نه خیانت کېږي دا موږ وعده درکوو دا به ستا د لوا دپاره ستا د فرقې دپاره چې ستا د پخواني عسکر چې پخوانۍ اداره کې یې کار کولو یو ورځ به دې ته موږ مجبور وو دا فرقه کې وي یو ورځ به دې ته موږ مجبور وو دا به دلته په سرحدونو باندې پرته وي سرحد به ساتي د هغوی اکمال و د هغې البسا او یاشا و یبتا و په هغې باندې کېږي یوازې حکومت یوازې امارت لکه شرزي صاحب چې وفرمیل
نه طالب ځان ته ګولي نه دی او نه حق دی بلکې ټول ولس ټول خلک به ان شاء الله په هغه کې شرکت کوي په هغه کې به څومره چې کوم ځای کې د چا ضرورت وي څومره چې یو څوک استعداد لري که ډاکټر وي که انجینر وي که یو بل وي که ورزشکار وي که د هغې استاد وي هغه به ان شاء الله په هغې کې کار کوي وطن ته به خدمت کوي بله یوه مسله ورونو د عفو متعلقه په غواړم بیا هم ګوره بیا هم په تکرار وایم مطمئن یو ان شاء الله مشکل به نه وي یو چا ماته وویل هفته مخکې 5 ورځې مخکې وایي زه میدان ته ما زه هلته کیدای شي مشکلات دي ما یې قسم په خدای چې وخت پیدا کړم یوازې په یوه موټر کې سپرېږم که له هېچا مې خطر کېږي دا نه چې زه یو شجاع یو غیرتي سړی یم ولې خلک د ما سره مشکل جوړوي څه راته وایي یو منطق خو به لري یو دلیل خو به لري شرعي و نقلي و عقلي دلیل خو به لري چې ما سره مشکل جوړوي یا مثلا د ما د طالب سره مشکل جوړوي خدای نخواسته که ته یې بې عزته کړې تا ته یې مثلا نقصان ورسولو ته یې ووهلې ته یې وټکولې بیا د طالب سره مشکل جوړ کړي بې موجبه یې که دا وکړل ستا حق دی او بله حقه ده چې د پخوانۍ ادارې د هغې ننګه وکړي یا مثلا د یوې غلطې عقیدې ننګه وکړي دا به فکر کوم ډېره بې عقلي وي او دا توقع شخصا د دې ځای خلکو نه زه نه لرم زه دلته په 1994 کې هم راغلی کله چې عبدالخیر خان ولي صاحب و انجینر صاحب دلبرجان ارمان د خوست ولایت و په همدغه ولسوالۍ کې مو جلسه کړې د خلکو نه مې اطمینان حاصل کړی بیا په 1990 کې هم راغلی یم دغه ولسوالۍ لپاره یوه حیاتي وه نو غرض مې دا دی ورونو چې مشکل سره جوړ نه کړو خدای نخواسته که د طالب له طرفه مشکل جوړېږي زه په دې پوهېږم چې ته مجبورېږي چې دفاع وکړي که تا له طرفه مشکل جوړېږي غلط تحرکات کېږي خلک مثلا تشویقوي دا ثبوتونه موږ لرو چې اوس هم له پنجشیره مثلا هلته خلکو ته مسیجونه راځي چې دا وکړه دا وکړه بیرغ پورته کړه د ښځو حقوق دي ماشومانو حقوق دي ځوانانو حقوق دي مدني ټولنه ده دې دپاره چې طالب بدنام شي دې دپاره چې عبارت بدنام شي څوک چې دین بدناموي څوک چې یو مسلمان بدناموي بغیر له موجبه الله دې خپله بدنام کړي الله دې یوه دا ورونه موږ اطمینان درکوو لکه مخکې د ورزش مسؤل صاحب وفرمایل ما خو وایي چې کاشکې یوه خبره به بله وکړي او د موږ همت به وکړي خو وایي نه کویلو پرونه بله راغلی وایي زمونږ د ورزش د ورکارانو د دغه دفتر دی دا چاته برزېږي که دوهم باران هم پوه شي نو هغه له منځه ځي تر اوسه ما ته پته ولا کړي چې موږ عواید خزانه لرو که نه لرو ما یې څومره مصرف ورباندې کېږي وایي تقریبا 1 لک ما یې همدغوسې ولیکه که ولایت کې نه و د ما نه شخصي واخله غرض مې دا دی چې نه د لوبو مخالف یو خو چې دین ته ضرر نه پورسېږي حیا او غیرت ته ضرر نه پورسېږي ستا هغه تورسری و ماشومان و سپینګیري څه و څه هغوی ته ضرر نه پورسېږي نه د لوبو مخالف یو نه د ښځو د تعلیم مخالف یو زه خپله غواړم خواهش مې دا دی چې زه په خپله ولور خور باندې دیني تعلیم وکړم زه غواړم چې یو اندازه دنیوي تعلیم هم په دې باندې وکړم خو په حجاب کې په پرده کې په عزت کې مګر غیرت مې دا نه مني چې د پردي نر سره د بیوه کرسۍ باندې ناست وي ستاسو غیرت دا مني زه خو یم چې نه مني ستاسو غیرت نه مني ځکه مسلمانان یې افغانان یې پښتانه یې په غیرت کې نام لرئ نو خو چې ما غیرت نه مني ستا غیرت هم نه مني خو زه دا ځان ته خوښوم تا ته هم خوښوم چې د مشترک تعلیم نه به تېر شو د زنانهو دپاره د نجونو دپاره به مستقلې لیسې ولرو هغې دپاره به مستقلې استادانې ولرو هغه زنانه زما او ستا او لورو خور چې له کوره راووځي بېادبي دې معافي دلته که زه مېلمه شم ته مې کور ته دننه نه بیایې که ته د ما سره مېلمه شې کور ته دننه نه بیایې یو دین دی یو پښتو دی یو عقیده ده که نه ستر کوو پرده کوو خو همدا زنانه دغه دور مې چې راووځي دا د له کوره تعلیم ته هم پرده کې راوځي دې کې څه مشکل شته شته په دې کې وایم دین په لحاظ د عقل د منطق ستاسو د عادتونو په خلاف په دې کې څه مشکل شته نشته موږ دغه شی غواړو
نه د زنانو د ماشومانو د نجونو د ځوانانو د تعلیم خلاف یو نه د لوبو خلاف یو البته دین به په ټولو امورو کې مخته اسلام به په ټولو امورو کې مخته وي داسې به نه کوي چې والیبال شروع دی فوټبال شروع دی وخت د لمانځه دی لمونځ نه کوي دا به ورونه خامخا ورته لمونځ کوي بیا هم دغه کار کوه الحمدلله مونږ افتخار کوو په دې باندې ډیر ورزشکاران مونږ لیدلي چې کله فتح په مخالفینو باندې نصیب شي په میدان کې ولولي سجده د شکر دا د موږ د لپاره ډیر افتخار دی چې زمونږ